یو نام نهاده مفتي وي والمفتي تقي عثماني په جنازې مونځ کې سورة الفاتحه ولوستله. اهل حدیث ورته ویل دومره خوشحاله دي ته به وایې چېرته د قرآن کریم آیت ورته میلاو شو. مونږ وایو مونږ په دې باندې خوشحاله یو چې الحمدلله په اهل بدعو کې داسې خلک پیدا شو چې د سنت طریقو تابعداري شروع کړله. لله الحمد. مونږ د هیڅ یو امتي قول او فعل په بل امتي باندې حجت او دلیل نه ګڼو، خو مونږ دا وایو چې د جنازې مونځ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کولو نو کم از کم د خپلو مشرانو نه خو زده کوئ که نه. زمونږ دپاره دلیل حدیث دی. امام بخاری رحمه الله روایت نقل کړی، طلحه ابن عبدالله وی او ما د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه پسې رستو مونځ وکړلو، ویل فقرأ بفاتحة الكتاب، هغه په هغې کې سورة الفاتحه ولوستله او بیا وروستو داسې وفرمیل لیعلموا انها سنه. دا مې اوچت آواز باندې ځکه ولوستله چې د خلکو ته پته ولګي چې دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه ده. او دا حدیث یوازې بخاري نه نقل کړی، نسائی نقل کړی دی، ابن ماجه نقل کړی دی، طبراني نقل کړی، نورو محدثینو نقل کړی دی. زموږ دپاره دا دلیل دی. او دی چې کله حدیث ورته معلوم شي نو بیا وایي چې نه فاتحه به وي لیکن بطور قرائت به نه وي. مونږ وایو کاش چې لکه عقل درکې وي او دا حدیث دې لوستلی وي. فقرأ بفاتحة الكتاب. ویل عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې دا ولوستل ویل قرات د سورة الفاتحه وکړلو. فقرأ قرات وکړلو بفاتحة الكتاب د سورة الفاتحه. خدا د حدیث رد کولو دپاره دي دا قیدونه شروع کوي او دا پکې لګي. دا همغه د یهودو په شانتې معامله ده چې هغې الله رب العالمین ویل چې غوا حلاله کوي، هغې ویل چې دا حکم بس لرې شي ختم شي نو ویل یا الله ځوان حلاله کړو، بوډۍ حلاله کړو، کم رنګ والا حلاله کړو. نو دغه قیدونه یې پکې رامخکې که الله رب العالمین اخیرا پې حلاله کړله. نو الحمدلله چې کوم نیت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ویل ده همغه نیت باندې الحمدلله مونږ هم وایو